سمرقند کې زمونږ 3 ورځې دغه کمپلیټ شو سټې. دا زمونږ اپارټمنټ و، دغه روم یو زفر باید کې ناست دی. خامخا 3 ورځې چې 3 سړي په دغه کې تېرې کړي په اپارټمنټ کې نه اپارټمنټ کې نو ګډوډي، خو ډېر ښایسته اپارټمنټ و، ډېر زبردست و. دا کچن او د سیټینګ روم و، دا بل بیډ روم و، دلته کې بالکني هم شته دی، واشنګ ماشین پورې هر څه پکې و. ډېر ښایسته اپارټمنټ و، ډېر ښایسته لوکیشن و. زموږ سفر دلته ختمېدو والا دی په سمرقند کې. نیکسټ ډیسټینیشن از بخارا. بخارا ته وځو. که چېرته هم پلان چینج کړو نو کېدای شي ترمیز طرف ته لاړ شو، خو تر اوسه پورې بخارا دی. اپارټمنټ نه راوکوشلو او د ګاډي پیکینګ ته هم ځان برابر کړی، پیکینګ کوو ځکه چې موږ کله د ګاډي نه را دغه شو نو راکوشو نو سامان د ګډ وډ راکوش کې بیا په لګېدلو سمولو کې بېرته ټایم لګي. نو په خلا ډډه کوو بیا انشاءالله سفر جاري ساتو. بندولو نه تاسې دغه یې ده دی بیک یې زما په لاس زه دغه یم دا هغسې ما معلوموو چې وررسي بند بل ځای نه تللی وې که نه که نه د دې دغه زه سمرقند نه تللی وم، خو زما خیال دی هغه لار وه چې کومه دغه شوه، کېدای شي هغه دې ته دا دې روزي، کېدای شي دې ته نو د روزي چې دا روډ خو ګوره ما داسې ډېر ګلابی نه ښکاري، نه ډېر بېکاره روډ دی او بل شړه هم ډېره شړه ده. دا کې ما فرست ټایم داسې شړې ولیدلې به دی نوره دغه یې ده خامخا څه فصل مسل شی وي. دا خو کازاکستان والا پشانې شی شو. خیوه د نوره هم شاړه ده. دا چې دومره لږ ځای لپاره دومره ډېرې ګنټې ښیي نو د مساله به یې که نه دا مزل خو مې روډ دومره ډېر نه دی. سیده نه ځو که نه دا خو دا روډ دی که نه دا اوس چې ستنېږي دا خو صحیح روان دی. صحیح وه که نه because that's unless the map is freeze. نه میپ نه دی فریز، map نه دی freeze نو دغه نه راواوړېدلې هغه بوډه بل روډ ته هغه د مین روډ را روان مین روډ څو سړي ګل اکثر ما چې هغه ورته لړ نه که نه تر شا کېدلی دی، خو نه ډېر بېره وتلی دی، هغه ډېر وګرځېد. نه بدل روډ دی. نه تللی دی وته یې دارې وتلی خوند دی نشته. warm weather شروع کېږي دې طرف ته. د غرمو د رڼا نه داسې اندازه 25 ټمپریچر دی. نه داسې د غرمو د دې رڼا نه هم پته لګي. سارا طرف ته روان یو که نه سارا په یې کور څه چل دی خو ګرمي غوندې مراعظم هم سارا ده. ازبکه ولاړه ده وګوره ظالمه ازبکه ده. سړی څه شو؟ سړی
لاندې کو هغه ووته دغه دی دا یو بل ټرولر دی زمونږ په شان دی کوم ځای نه راخلاص دی چاینیز نمبر پلیټ لري ولا ولاړ کورین دی جاپان جنډه یې لګولې ازبکستان ټیکټر ټیرونی ورته لګولي دي موټر سایکل هم ته غټ دی که نه 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 هغه ګوډۍ ده پکې دی به یې ته غر مار وایي دا روډونه سخت روډونه یار دا موټرسایکل کار ډېر ګران ده بس چې کوم سړی کوم شي سره عادت وي هغه د پاره ټیکي ستا خبره ده وایي سمرقند نه بخارا ته روان وو د ملګري په لاره وږي شولو ول سموسې خورو دلته سموسې مو خوړلې او دلته آی لو امیر خان لیکلی پته نه پوهېږو چې کوم امیر خان دی انډیا والا دی او کورګیزي نوم امیر خان دی موږ راشي یو کلپ بل جوړ کړو خپل خال ها نه کوم نه ها بخارا ته په خیر سره ورسېدلو چې وړوکی غونډه کې یو سکویر دی دې ته راوتیو ټرای د دغو خبره انګریزانو خبره ټرای ټو ایکسپلور اټ دلته یې لیکلي دي اولډ بخارا رسټورانټ ملګرو بخارا ته راورسېدو سکویر ته یې راوتیو ګاډم په هوټل سفارک کو هغه بل ملګری لږ رسټ کوو ویل ستړی یم همدغه سکندر خان راوتیو لږ به دا اولډ ټاون ایکسپلور کړو لکه چې دومره ورځې بیا نه دوه درې ورځې مو کېږي ټوله بخارا کور کړو بخارا ډېر تاریخي ځای دی او د امام بخاري کلی دی که نه ښار یې دی د هغه په نوم باندې جوړ شوی دی نو دا تاریخي ځای دی موږ چې نیمګړی رانه پاتې نه شي نو ستړي رالو د سمرقند نه خو سټریټ اوې راووتلو موږ چې ایکسپلوریشن یې وشي دا ګورو راځئ چې ځای کسې وګورو موږ به هم څه لږ څه نوي زده کړو او تاسو ته به هم څه نوي لږ څه وسي فرست امپریشن د بخارا داسې دی چې ډېر انټرسټینګ تاریخي ځای معلومیږي نو بس ګرځو را ګرځو پکې مازدیګر د ټایم دی نور پرې وځي دې ښارونو کې د ازبکستان ماخوستان دی چې ډېره ګڼه ګوره نه وي نو ګرځو پکې څه وخت لپاره چېرته دغه دا ته وګوره سکندره که نه دا څه شی لوښي پکې اخیستي که څه شی خرڅوي بیا کواسې چې دوکان دی که څه شي تاریخي ځای دی تاریخي هاته ومو سکندر سکویر ووتلو موږ چې دا بخارا نه ایکسپلور شو د نایټ ویو یې څه خپله مزه ده د لایټینګ او د بلډینګونو دا ګرې غونته کې کلر براون دا خټیز غونته کې کلر دغې دي دا بلډینګونه دي دا لایټونه پکې ډېر ښایسته ښکاري او هوا څنګه ده سکندر هوا دې خوښېږي ډېره ښکلی شمال ګرمي ده نه یخني ده ډېر ښایسته شمال لګېږي زبردسته ویدر دی لږ ساعت پکې ګرځو ستړي وو بیا سبا ورته بېرته راوځو پټوان مټوان به پکې سبا وباسو دغه ته وګوره دا بلډینګ ته څومره ګلالۍ بلډینګ